د مسکو فارمټ شپږمې غونډې د خبرو اترو له پایلې څخه د دې غونډې د یو شمېر ګډون کوونکو خوښبیني د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکي په مسکو کې د ارزو ټلویزیون له خبریال سره په خبرو کې دغه ناسته رغنده وبلله. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي چې د افغانستان لس ګاونډي هیوادونه د مثبتې تګلارې سره په افغانستان کې د لا ډېرو ټیکاو او امنیت رامنځته کېدو لپاره د سیمه ییزې همکارۍ په موخه سره هم خبرې وکړي. د ایران ځانګړی استازی همداشان زیاتوي چې د مسکو فارمټ شپږمې ناستې ګډون کوونکو د واکپال حکومت د بهرنیو چارو وزارت واکپال سره خپلې غوښتنې او تمې له هغې ډلې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت رامنځته کېدل هم شریک کړي دي. گفتگوهای امروز سازنده بود. دعوت از حکومت سرپرست که وزیر محترم خارجهشون آمده بود در حقیقت دادن این پیام بود به کابل منطقه آمادگی داره، لازمش این هست که این اقدامات هم انجام بشه. ښاغلی قومي همداشان ټینګار کوي چې د دې ناستې ګډون کوونکي په افغانستان کې د شته کړکېچونو لامل د امریکا او د هغې متحدینو لخوا د دې هیواد اشغال بولي. عمده این بحران‌ها و مشکلات اقتصادی، امنیتی و چالش‌های اجتماعی اینها و اینکه امروز ساخت‌های اقتصادی کشور دچار فرسایش سنگین شده برمیگرده به 20 سال دوره اشغالگری که امریکایی‌ها و متحدین امریکا. د قرغیزستان استازی په دې غونډه کې وایي په سیمه کې د ټیکاو او امنیت په موخه باید په افغانستان کې له اوسني واکمنانو سره خبرې وشي. قزاقستان، потом наша страна قرغیزستان. قزاقستان او قرغیزستان هغه هیوادونه ول چې د طالبانو ډله یې له تورلیست څخه وایستله او معتقد یو چې باید د افغانستان اوسنیو چارواکو سره خبرې وکړو او موږ په سیمه کې د ثبات او امنیت په موخه هڅه کوو. نن د مسکو فارمټ کې د ګډونوالو ترمنځ ډېرې رغندې خبرې او مشورې تبادله شوې او ډېری د افغانستان د ستونزو د هواري او بشرپاله مرستو پر سر خبرې وشوې. په همدې حال کې افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د دې غونډې په پایله کې په یوه خبري کنفرانس کې وایي د دې هیواد له تور نوملړ څخه د طالبانو ایستلو لپاره هڅې وروستۍ کېدو په حال کې دي. د ترهګریزو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو پریکړه په لوړه کچه کې نیول شوې ده خو دغه بهیر باید قانوني پړاوونه تعقیب کړي. که څه هم دغه پریکړه د وروستي کېدو په حال کې ده خو د قانوني پړاوونو ترسره کېدو ته اړتیا لري. په نږدې راتلونکي کې به روسیه رسما اعلان وکړي چې طالبان د ترهګریزو ډلو له نوملړ ایستل کېږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان افغانستان لپاره د مسکو فارمټ ناسته مهمه بولي او په افغانستان کې شته ټیکاو د ټولو هیوادونو په ګټه بولي. این نشست میتونه گام‌های مثبتی را مطرح بحث بسازه بر حکومت سرپرست افغانستان، چرا که بر محور حکومت سازی و حکومتداری اقتصاد محور و عدم مداخله در امور کشورهای منطقه و فرامنطقوی در نشست حضور پیدا کردند. امیدوار هستیم که اعضا و نماینده‌های کشورهای مختلف که در نشست اشتراک می‌ورزند بدون در نظر داشته فشارهای بعضی از ابرقدرت‌ها و مسائل سیاسی و استراتژیکی منطقی و جهانی در مورد وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی مردم و کشور ما درست بندشن تا فیصله های آنها بتواند را برای تعامل سیاسی میان امارت اسلامی و جامعه جهانی باز نمایند. فارمټ د 2018 کال په اپریل کې رامنځته شو او لس هیوادونه له هغې ډلې روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په دغه فارمټ کې حضور لري.